علیپور ته د دفاع وزیر سخت او خطرناک اخطار دا چې یاسین ضیا علیپور ته تازه اخطار ورکړی دی. تازه یې څه ویلي دي په دې ویډیو کې وګورئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. جنرال یاسین ضیا وایي علیپور غل او راهزن دی، ژر به د قانون منګلو ته وسپارل شي. د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر جنرال یاسین ضیا ویلي چې افغان ځواکونه له خپلې خاورې څخه ساتنې ته پوره چمتووالی لري، خو ټینګار یې کړی دی چې له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره بهرنۍ مرستې ته یوه اړتیا ده او دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکاریو قدرداني کوي. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د میدان وردګ ولایت په بېسودو ولسوالۍ کې د غیر مسؤل وسلوالو علیپور پر وړاندې عملیات روان دي او افغان ځواکونه هڅه کوي چې ملکیانو ته له زیان رسولو پرته نوموړی ونیسي. ضیا زیاته کړې د علیپور یو غل او راهزن دی، ژر به پیدا او د قانون منګلو ته به وسپارل شي. نوموړي په دې برخه کې د خلکو په همکارۍ ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې دې مسالې ته دې څوک قومي رنګ نه ورکوي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.